سره له دې چې د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر ځان د مارشالۍ کچې ته ورسوه، خو ولې د پاکستان امنیت په برخه کې د هغه پلانونه ناکامه شول؟ ګورئ موږ باید په ټوله کې اول دا ومنو چې پاکستان یو هېواد جوړ کړی هېواد ده، په نوم د هېواد اصل کې دا یو نظامي چاونۍ ورته وایو که پاڼه ورته وایو یا سټیشن ورته وایو یا یو څلورلارې د سماست غربي نړۍ ځان ته جوړه کړې ده د خپلو مقاصد د خپلو اهدافو. دلته یو څو ادارې جوړې کړې دي چې یو بل ته تهدید هم جوړ کړي، ملکي اداره ده، نظامي اداره ده، استخباراتي اداره ده، قضا اداره ده یا مقننه ده. دغه ادارات یو بل ته تهدید هم جوړوي. دوی ټول چارواکي واک اختیار نه لري، واک اختیار له بهر نه ورته راځي، له امریکا او له غرب راځي. څه چې دوی ورته وایي بې ثباتي او ټاکي او ویشتل او ټکول دا قصې خو موږ ګورو. باران په دې تاکید کړی دا پناه د پښتنو بلوڅو په سیمه کې کېږي. همدغه سیمه یې چې جدا کړې ده دا له ډېر پخوا نه په دې سیمه باندې همدا پروګرامونه فیصلې وي. کله په 1809 کال دې خواته بیا په 1814 او 18 کالو کې د جنسنګ سره معاملې وسولې. انګریزانو همدا خلک الفستون نو دا کسان راتله. بیا نو کراکرانو ګورو کله د ګندمک نو د 1809 یو باندې دا خبرې ویو. کله بیا نو په 1800 نیول د ډیوران مسلې منځ راغلي. دغه سیمه امدې ته جوړه کړله چې دلته به د ترهګرو افراطیاتو د جګړو میدان د جګړو استعمال ولې تهدید جوړول روسیې ته که بلشویکانو که نازیانو له پخوا نه همدغسې یو برنامه ورته وه. چین ډېر دوی ته مطرح نه وه، هغه ته تدابیر یې نه نیوله، خو چین ارام هېواد و. وروسته اقتصادي حالت یې رامخته سو، اوس د هغوی لپاره هم غرب دلته ډېر نارامي جوړوي. بیا د ایران مثلا هم د اوسفي حالت کې د پاکستان تراوتخانه دننه چې کېږي دا خپله غرب غواړي چې وسي. په دغه اړوډوله کې بیا دوی څه کوي؟ ترهګرو ډلې ورته خپلې وسلې انتقال کوي، موټر انتقال کوي. مثلا د عملیاتو په نوم باندې یا د مثلا د پوځي حملې په نوم باندې ډېر او ډله پوځیان ځي، دغه وسلې سلاح مهمات ټول پرې بیرته راځي. اول ته هغه نفر د تار وسلې ستا بیا واخله، ولا څه وسوله په جنګ کې ولا پرېښودلې، بیا ورځو ته راغی لاس بیا خبر نه وي. که نه دوی له کومه کې وسلې همدغسې الوتکو کې ورځي، هلیکوپټرو کې یا نور الوتکو کې کاته سي سلاح مهمات پرې بیرته راځي. دا لوبې په جهان کې ستا دوی کوي. راغلو دې چې هند او پاکستان به سره ونښلي که نه دا جګړه د دوی دواړو د غرب په لاس کې ده. هند او پاکستان غرب ته یو دا هند بیا اوس یو څه استقلالیت پیدا کوي. دا دوه جګړې چې وسولې په 1955 کال کې د دې لپاره چې د روس مداخله په این کې ډېره سوې وه، پاکستان ته ویل چې په حمله وکړه. بالغه نه بیا هند بیرته وګټله، خو یو څه ټکار یې ورکړه چې دلته به روسان ډېر نه پرېږدي. په یوم کال کې د غرب برنامه وه چې بنګال به جدا سي. د دې په جدایۍ کې دغسې یو پېښه منځته راغله او په هغه وخت کې بیا هم پاکستان تمایل چینیانو سره دوی سره زیات و. اوسني حالات کې چې حکومتونه یې ړنګ کړل عمران خان ورته او ګډوډي جوړوي، د چین پانګونه د چین سره تمایل دغو مسایلو دوی زیات متوجه. بله اساسي خبره سیمه کې بې نظمي راوستل، ګډوډي جوړول، په دې کې داعشان راوستل او داعشان انتقال مرکزي اسیا ته او د سینګیان سیمه ته تبت پورې او ته دا ځایونه ډېر زیات دلالان په نوم مباورېدلی. دغه خلک اصلا تبار دي او مسلمانان دي. دغه لپاره د سینګیانو دې ته هم تهدید او خطر جوړ. مالک صاحب څو ورځې مخکې یو څېړنه وشوه چې مۍ میاشت په پاکستان کې ډېره خونړۍ میاشت تېره شوه. اوس هم د سولې مطالعاتو انسټیټیوټ دا ویلي چې په تېرو 10 کلونو کې داسې وضعیت خراب نه و په پاکستان کې لکه اوس چې خراب ده. په پاکستان کې دغه روانو ناخوالو لامل د رهبرۍ ستونزه ده او که د نظام جوړښت؟ نه هلته خو داسې رهبر نه راولي چې هغه په وطن مین او په خلکو مین وي، آبادي وکړي او پاکستان جوړ کړي یا
توازن د قوا جوړه کړي ځان ته فدرالي هیواد وایي فدرالي کې هر ایالت مساویانه حقوق لري امتیازات دي آبادي هر څه و مرکز لږ زره او څه لږ پیشرفت کړی هغه لته د سیاست کو چارواکي دی اداره ده مګر انکشاف توازني نو تاسو وګورئ پنجاب ته سند ته او بیا دا پرتله کې د سیمې سي د افغانستان اشغال کړی دي ک پښتونستان دا یا بلوچستان په بلوچستان کې دا اوس فل حال چې من خبرې کو په وسري عصر زمان ټکنالوژي کې او په دوره امن هیواد نسبت له افغانستان او پاکستان او امکانات هم درلود د آبادی دا اوس خلک په خیمو کې ژوند کوي په داله لري سیمو کې له اوبو سره ګوادر کې بغلوی بندر سره وصل ده دغه ته سیستان او زایدان د سره د ایران افغانستان خو بیا وایي ځکه دا د پاکستان باندې خپل د پاکستان چارواکي چې دوی د زراعت نه استفاده کوي دوی له نفت نه استفاده کوي پټرول نه استفاده کوي او دا ټول انتقالي آیا دا لازمي نه چې خلک په خیمو کې ژوند وکړي پس پیرو تاسو کې راوسم خلک پاتې دا نه بیا توازن بیا د پښتو سیمو ته پښتو سیمه ته نه په خبر نه ده چې د خپل خلکو آباد کې په کډوال یا پاډل وڅوګو اوس مثلا تاسو لارته باجوړ ته یا مثلا دیر ته یا مثلا چترال سیمه خو ترسه یا لره پټو سیمه د آباد سیمه د سوات ته مثلا خلک وګوري تمام کاران بحرین بو منګور نه دالته منګلاورو شاګرام مثلا باران کړی ته ولر جوړه ځکه زه د سیمه کې ګرځول یا په خپل 400 کې چې د دې په خبر ته پروت لږ وړاندې سیمو ته خلک ورسي فقر لیدل کېږي کمواله دي خدماتو دي روغتیاو د شفاخانو لیدل کېږي یو ډېر عادي کسان یو میډیکل سکول لوستي هغه ناسي هغه هم بیماران ګوري بیمارانو ته دوايي ورکي امر باندې خلک اتفاق کوي